پوهیږئ چې شپه او ورځ یو وخت کې د 40 پر ځای 21 ساعته و او آینده کلونو کې ممکن د 40 ساعتونو پر ځای باندې 25 یا 26 ساعته وخت ونیسي. دغه پوښتنې ته ځواب پیدا کوو چې ولې پخوا وخت کې شپه او ورځ 21 ساعته و یا د 40 ساعتونو څخه کم و او په آینده کې د شپې او ورځې د اوږدېدو علت څه شی ده؟ ځمکه د لمر پر شاوخوا 2 قسمه حرکت ترسره کوي. یو ته موږ وایو وضعي او بل ته وایو انتقالي حرکت. د وضعي حرکت په نتیجه کې شپه او ورځ رامنځته کیږي. پخوا وخت د ځمکې دغه د وضعي حرکت د لمر پر شاوخوا چټک یا سریع و چې په 21 ساعتونو کې ترسره کېده، نو شپه او ورځ په 21 ساعتونو کې راتله. اوس وخت په 40 ساعتونو کې ترسره کیږي. ممکن آینده کلونو کې د دې څخه هم دغه دوران وغځېږي. علت یې څه شی ده؟ علت یې زلزلې او نور طبیعي پیښې دي چې د لمر پر شاوخوا د ځمکې په حرکت کې سسوالی راولي. ساینسپوهان وایي چې هر کال 1.4 ملي ثانیې د وخت په لحاظ باندې ځمکه د لمر پر شاوخوا خپل حرکت سستوي او حتی تر دې چې وخت به داسې راورسیږي چې ځمکه به د لمر پر شاوخوا خپل حرکت پرېږدي یا خپل حرکت به ودروي. نو دا به کوم وخت وي؟ بېشکه دا به هغه وخت وي کله چې لمر د مشرق پر ځای له مغرب څخه راخیږي او موږ او تاسې په عامه اصطلاح کې ورته قیامت وایو. دقیق نشو ویلو چې حتما به دا حرکت په کوم شکل باندې درېږي، خو ولې زموږ شرعي نصوص دا دي چې یو ورځ به لمر په هغه ځای څخه راپورته کېږي په کوم ځای کې چې ښکته شوی، یعنې د مشرق پر ځای به له مغرب څخه لمر راپورته کېږي او دا به هغه وخت وي چې ځمکې به خپل حرکت پکې د لاسه ورکړی وي. نو دغه وخت چې اوس 40 ساعته ده، په آینده کې دا د 40 ساعتونو څخه زیاتېدلی هم شي، لکه څنګه چې پخوا د 40 ساعتونو څخه کم و.